پژوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتنا دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه پژوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتنا دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه ډېرې واړې تکلیفونه ما د پاره مور جانې ډېرې واړې تکلیفونه ما د پاره مور جانې برداشت کړې مورې ما د پاره تکلیفونه یا برداشت کړې مورې ما د پاره تکلیفونه پژوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتنا دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه زړه یې نکړې چې ازارا مور دعا ضرور قبلېږي زړه یې نکړې چې ازارا مور دعا ضرور قبلېږي مور فلار چې درې خفاوي تل بکړي د غم ویرونه مور فلار چې درې خفاوي تل بکړي د غم ویرونه پژوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتنا دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه مور په کور کې وا رڼا ده مور بغیر ژوندون ګران دی مور په کور کې وا رڼا ده مور بغیر ژوندون ګران دی په قرآن کې یې واضح بیان کړي صفاتونه په قرآن کې یې واضح بیان کړي صفاتونه پژوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتنا دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه مور د خپل جنت دې خدای ورکړ ډېر صفات مور د خپل جنت دې خدای ورکړ ډېر صفات مور پلار چانا رسیوی
رب ورکړي جنتونه مورف لار چانا رازي رب ورکړي جنتونه پښوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه ما مخلص دغه پیغام دې کم شوم دی او کزوان دی ما مخلص دغه پیغام دې دی ما شوم دا او کزوان دی پښوندون کې خدمت وکړې نرازی بیادا گلونا پښوندون کې خدمت وکړې نرازی بیادا گلونا پښوند کې یو توخ پاتا خی وکړه خدمتونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دوباره نامې لويږي بیا به وکړې ارمانونه دی خپل نظم شاعر محترم عمر فاروق مخلص او په आवाज د جناب طارق مخلص والسلام